بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پینل ته او کنټرول پینل کې نن موږ وایو سیسټم موږ ویلی که نه نن به وایو وینډوز ډیفینډر. وینډوز وایي وینډوز ته او ډیفینډ یې دفاع کولو ته. څنګه دفاع کول؟ هغه پروګرامونه چې هغه وینډوز خرابوي، وینډوز ته نقصان رسوي، نو د هغو خلاف هغه دغه پروګرام چې د هغو خلاف دغه پروګرام دفاع کوي، هغه انسټالیدو ته نه پرېږدي، هغه چلیدو ته یې تا په کمپیوټر کې نه پرېږدي. نو د دې لپاره به تاسې راځئ دې باندې به کلیک کوئ او دا اوس فعلا بای ډیفالټ آف وي، تاسې به آن کوئ. کلیک هیر ټو ټرن اټ آن، دې باندې به کلیک. دې کې کوم کوم پروګرامونه وي چې هغه بندي اکثر انټرنیټ چې موږ تاسو استعمالو، نو دغه پروګرامونه په خپله اکثره راځي وایرس په شکل دي ته کمپیوټر ته. په دې کې نومونه دي مختلف. یو دا ایډزویر چې کوم دي هغه پروګرامونه دي، لکه دلته هم چې نومونه لیکلي دي بعضې سپای ویر دلته نوم لیکلی ده او انوانټډ سافټویر. ایډزویر هغه سافټویر یو هغه پروګرامونه دي چې اشتهارات پر راځي، تا ته د پاڼې کې د اشتهار په شکل راشي، نو ته چې کله ډېر خوندور غوندې شی درته لیکلي چې یاره دغه لاټرۍ ده او دغسې دي دغسې دي خوند درکړي، هغه ته چې په کلیک کې هغه تا کمپیوټر کې انسټالېږي. خو چې کله ته کلیک په وکړې او دا فعال وي، نو دا بیا انسټالېدو ته نه پرېږدي. بل لکه دلته یې نوم لیکلی ده سپای ویر. سپای په انګلیسي کې جاسوس ته یایي. نو هغه داسې پروګرامونه شته چې تا د کمپیوټر جاسوسي کوي، هغه هم دغه شکل باندې تا ته په هغه کې راځي. په انټرنیټ کې کومې پاڼې کې چې کله ته په کلیک کې ډېر خوندور یو کارت چې درته جوړ کړي، تا نوم یې پکې لیکلی، هغه چې څنګه ته په کلیک کې نو تا کمپیوټر ته راسي، هغه د انسټال سي پکې را داخل سي ورته، او بیا د تا د کمپیوټر چې ده هغه کوي دا څه ورته وایي جاسوسي کوي. څنګه جاسوسي کوي؟ تا کم کیدای سي هغه کس چې کوم چا دا سافټویر جوړ کړی دا د تا کمپیوټر وګوري، بند یې کړي، تا شخصي معلومات کې وګوري، شخصي عکسونه دې ګوري، پاسورډ دې ورځي هغه ته. نو دغه چې کوم داسې کله تاسې انټرنیټ استعمالوئ، دا پروګرام هم انسټالېدو او چلیدو ته بیا نه پرېږدي. او دا وینډوز 7 کې دغه رقم ده. وینډوز 8 کې دا د انټي وایرس په شکل ده، دغه کارونه هم اجرا کوي او ورسره خو د انټي وایرس په شکل هم ده، خو دومره قوي لا نه ده تر اوسه لکه دا نور انټي وایرس چې دي هغه رقم کار لا نه کوي، ځکه چې وینډوز 8 په خپله هغومره نه ده لا کامیابه. ښه، نو دغه به هم دغه رقم تاسې اپډیټس هم اپډیټ کولی هم سئ، لکه څنګه چې یو انټي وایرس اپډیټ کېږي، همدا رقم سکینینګ په کولی سئ، لکه یو انټي وایرس باندې تاسې سکینینګ کوئ، فل سکین ټول کمپیوټر به ته سکین کړي. که مخکې نه دغه رقم پروګرامونه پکې انسټال وي یا چېرته وي په کوم فولډر کې، نو دا به یې راونیسي او لرې به یې کړي. که نه شي لرې کولی، نو بیا به نقصان نه شي رسولی. ښه، نو راځو پس له دې چې دغه د دې صرف آن کول دي او اپډیټ کول دي. بیا راځو د دې نه پس چې موږ وایو په دې کې هغه ډیوایسز اینډ پرنټرز موږ تاسې ویلی که نه، دې باندې به کلیک کې ګورو هماغه ځای ته بیا ځي، لکه څنګه چې له دې ځای موږ راغلي او ډیوایسز او پرنټرز باندې مو کلیک کړی و. ښه، دې نه زه بېرته وځمه. بل چې ده په دې کې فونټس، موږ په نوټ پیډ، ورډ پیډ او پینټ کې چې کله لیکل کول، د لیکلو مختلف فونټونه وو، هغه ټول فونټونه په دې ځای په دې فولډر کې انسټال دي. صحیح ده. فایده یې څه ده؟ که کوم یو ډیلیټ کوئ، نو د دې ځای بیا ډیلیټ کولی شئ. دې باندې به کلیک کوئ، ما په کمپیوټر کې هغه لږ ډېر دي فونټونه، نو لږ وخت ډېر نیسي. دې باندې که تاسې رایټ کلیک کوئ، ګوره ډیلیټ بټن به دلته وي. صحیح ده. هغه ځای نه ډیلیټ کېږي، صحیح ده. که دغه ځای نه هم ډیلیټ کوو، نو ډیلیټ کولی شئ، خو زه نه ډیلیټ کوم فعلا. بل چې ده په دې کې انټرنیټ آپشن، نیټورک ده پکې، او ټاسک بار، انسټارټ مینیو ده کې دا موږ ویلی ده، ویلی هم ده که نه. رایټ کلیک کې دلته وکړم دغه را خلاصېږي. او وینډوز فایروال، دلته موږ ویلي وینډوز ډیفینډر، دلته وینډوز فایروال. لکه څنګه چې موږ او تاسې کور جوړ کړو، دیوال درته و که نه، څوک غلا تر ونه کړي، شي تر ویې نه شي، همدا رقم وینډوز ډیفینډر ده. دا وینډوز ډیفینډر د وینډوز فایروال داسې ده لکه دیوال، او وینډوز ډیفینډر داسې ده لکه یو محافظ چې پاسه نه په ودرې، لږ نور هم سیکیورټي سخته شي که نه، چې یو کس هم ورسره وي چې پاس ولاړ وي، دیوال هم ښه جګ وي که نه، که پاس د سیمان په تېر کړي او کرنټ دې ورکړي، هغه خو واوه. صحیح ده. څه بې غمه، خو نن سبا خلک دیوالونه ماتوي. نو وینډوز فایروال هم
د تا د کمپیوټر نه څوک غلا ته نه پرېږدي. غلا هم چې کله ته انټرنیټ استعمالوې تا کمپیوټر نه غلا کولی ستا د کمپیوټر نه څوک څنګه غلا کولی شي؟ یا چې تا پاسورډ نه معلوم وي چې راخلاص یې کړي چې ته نه یې چېرته تا په نه شتون کې، یا چې کله ته د انټرنیټ سره وصل یې غلا تر کېږي. تا نه څوک کله غلا کولی شي؟ تا د کور نه چې کله څوک څه لار خو وي ورته که نه کور ته غلا کېږي، یا به هغه یوه لار ورته جوړوي بیا به غلا کوي. دغه رقم چې تا د کمپیوټر نه دغسې څوک غلا نه شي کولی، دغسې یې ښیي ځان ته د یې ښیي انټرنیټ نه که استعمالوي څوک غلا نه شي درکولی تر څو چا ته خلاص کړی نه وي، پاسورډ دې نه وي ورکړی. خو چې کله ته انټرنیټ کنیکټ کړي یوه لار جوړه شوله، دې لار لپاره باید چې تا کور دیوال وي که نه، دغه رقم وینډوز فایروال هم باید چې آن وي. دې باندې به کلیک تاسې به نومونه اورېدلي هیکرز دي، کریکرز دي، د هیکران هم داسې د هغه نه نه وي راغلي، خو هغه موږ او تاسې غلطي کوو. خپل پاسورډ یې ډېر آسان ورکړو کمپیوټر ته، نو هغه ډېر په اساني سره بیا د انټرنیټ لارې یا شبکې کې نیټورک دی که دلته داسې لوکل جوړ وي هم د دې ځای هم بیا کېږي. ښه نو هغه هیکرز کریکرز څنګه اسانه پاسورډ یې څنګه اسان دي؟ لکه خپل نوم ورکړې پاسورډ، موبایل شمېره دې ورکړې، یو ورور نوم دې ورکړې، یا څوک ډېر در باندې ګران وي ماشوم بچی دی یا وراره دی ورېره دی هغه نوم کېږدې، هغه نوم ورکړې. نو چې کوم هیکرز وي هغه د دماغو نه کار اخلي. ته ودرې نیاز ولي په پاسورډ ورکړی، نیاز ولي ته ودرې د پلار نوم یې وګورم، د ورور نوم یې وګورم، نو دغه شیان هغه ګوري 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 اخر کې دغه دې ورکړي یا د موبایل شمېره ورکړي داسې څه یې کړي، نور هغه داسې د اسمان نه یې راکوز، څوک د غیبو نه خبر دي. یا ته خپله غلطي کوې، لکه مخکې مې دوی چې جاسوسي پروګرامونه داسې جوړ کړي هغه خو ډېر تخنیکي خلک کوي، تا ته انټرنیټ کې راولېږي بیا هم هغه لار شته، لار چې نه وي لار نه بغیر نه کېږي. نو ته چې هلته کله کلیک وکړې یو نیم شي باندې د تا پاسورډ هلته یې څرته داسې کوډینګ کړی چې تا پاسورډ یې ټول هغه ته ورسي. نو کوشش کوئ په انټرنیټ کې چې کله هم استعمالوئ اشتهارات او دغو شیانو نه لږ لرې ګرځئ. صحیح ده؟ نو تاسې خو موږ او تاسې دومره مهم معلومات نه لرو په هغه کې، نه ډېر شخصي شیان په کمپیوټرو کې ګرځو، خو دا د هغو ادارو لپاره چې د هغو معلومات ډېر حساس وي، امنیت ملي یا د بانکونو. اوس که چېرته د بانک د کمپیوټر پاسورډ یو کس پیدا کړي، زه چې پاسورډ پیدا کړم تا په اکاونټ کې $1,00,000 د 50,000 یا ټول دونه راواړو، خلک خو خبرېږي هم نه، بانک والا ستر خبر ده، بله ورځ هلته هم باسمه چې خبرېږي زه کلالګو ته رسېدلی یم، کلالګو کې خو نږدې ده خو خلک نشي ورتلای که نه، یا بل شي ته رسېدلی یم تښتېدلی یم. نو دا ډېرې مهمې خبرې دي. یو فایروال یو انټي وایرس اوس د باختر بانک مدیر زه پېژنم هغو په 80,000 افغانۍ باندې یو انټي وایرس او فایروال اخیست، 80,000 افغانۍ صرف دلته ګردیز دغه صرف یو کمپیوټر کې کار کوي. دغه رقم د نور به خو څومره هغه اخیستي قیمت. نو دا باید چې آن وي په داسې وخت کې چې کله تاسې معلومات حساس وي. څنګه آن کېږي څنګه اف کېږي؟ ټرن وینډوز فایروال آن اور اف دې باندې به کلیک کړي، ګوره اوس آن دي، اف کړئ درته یې آن کړئ. خو کله کله دا موږ اف کوو هم، په دې کې مې یو جنجال شته، مایکروسافټ کمپنۍ پکې جوړ کړی ده. څنګه هغه پروګرامونه هغه کمپنۍ چې هغه هم سافټویر جوړ دي، لکه څنګه چې مایکروسافټ کمپنۍ ده، او هغه مایکروسافټ کمپنۍ ته نغدې نه ورکوي، راجستر نه وي ورسره، نو د هغو پروګرامونه ته په خپل کمپیوټر کې چې کله انسټالوي وینډوز فایروال کې داسې سیټینګ کړی هغه انسټالیشن ته نه پرېږدي، دغه موږ ته نغدې نه دي راکړي. نو تاسې به داسې کار کوئ په دې وخت کې به راځئ وینډوز فایروال ته دا به آف کوئ، اوکې به یې کوئ، ور به پروګرام انسټال کوئ، چې انسټال هم که بېرته یې آن کوئ بیا زه دې پروا نه کوي. صحیح ده؟ د غلا چل مې ورته وښودلی. ښه بېرته راځو او مخته ځو اټو پلی. تاسې به دغه سی ډي ډي وي ډي پلیر لیدلی وي چې سی ډي چې ور واچوئ په خپله پکې سټارټ کېږي، دغسې ده که نه؟ تلویزیونونه هم نن سبا څغه کوي، نو کمپیوټر کې نه سټارټ کوي. ولې نه سټارټ کوي؟ له دې ځایه تا سیټینګ نه ده کړې، دا به ورته فعال کړي، را بس له دې ځایه به سیټینګ ورته وکړي. اډیو سی ډي که د سره یې د اواز په دې پلیر کې را خلاصوه. انهینسډ اډیو سی ډي ښه کیفیت کې کوي، اوازونه به تاسې په هغه کې اورېدلي وي که نه، یو لږ بېکار یو لږ ډېر ښه کیفیت یې، لکه تاسې کله ویډیو ګورئ نو یو صفایي یو خړ پړي، لکه بېګا میچ لیدلي لمر نه چې ګورې صفایي ژوندونه یې که ګورې خړ پړ غوندي، نو هغه ژوندونه غلا کوي که نه، د ډش ټي وي نه راپټوي بیا درته ښي، او د لمر والا یې په قانوني بڼه درته ښي، ځکه لږ صفایي. نو دغه رقم ښه کیفیت کې که دغه هغه د سره یې اواز هغه په کوم پلیر کې هغه لپاره بل هر یو شي لپاره به خپل یو پروګرام انتخاب کوئ چې هغو کې را خلاصېږي.
ډي وي ډي کې که فلم مووي د سره وي هغه په چی کې راخلاصوه فرض که هغه په دې پلیر سټارټ کوه او ښه کیفیت کې که د سره وي ډي وي ډي هغه ته په دې کې خلاصوه سافټویر ګیمونه ډایرکټ انسټالوه ګوره انسټال رن ډایرکټ به انسټالیشن درته شروع کېږي آپشن به درکوي عکسونه که د سره یو ته چې فولډر کې راخلاصوه ګوره فولډر مې انتخاب کړه ویډیوګانو فایلونه د سره چې فلش راډه کې که نه هغه ورته چې آسک می ایوری ټایم ما نه پوښتنه کوه کله کله چې فلش ورکوي یو میسج ته راسي دغه شیان ټول په فولډر کې راخلاص کړم د پلی کړم چیپ وکړم او که د آډیو فایلونه مثال نور د سره وي هغه ټیک نو ایکشن ټیک نو ایکشن څه معنا هېڅ هم مه کوه زه به خپله لاړ شم کمپیوټر ته او هلته به هغه فلش را خلاص کړم او بیا به خپله بیا پسې پلی کوم دغه یو څه آپشن وي ټول لپاره به یې فعال کوي اوکې سیو به یې کوي نو بیا په خپله پلی کېږي بیا له هغه نه وروسته راځي ډیټ اینډ ټایم هم نه دم ویلی دا هم نه دی ویلی لکه ښه دې دا وایو خو دنه راځو مخکې ډسپلی ویلی مو ښه ویلی نه ده ډسپلی موږ تاسې ویلی ده که چا سترګو دید کمزوري لږ ورته لیکل او دغه شیان راغټوي کیبورډ ته به بیا راځو خو راځو موږ ډیټ اینډ ټایم نه ده ویلی ښه دې باندې زه کلیک کوم له دې ځای هم تاسې کولی شئ سیټینګ او کولی شئ چې په دې ساعت باندې کلیک کوئ او چینج ډیټ اینډ ټایم دې باندې کلیک صحیح ده نو زه راځم اول د ټول نه ضروري خبره دغه ده چې تاسې ټایم زون چې کوم ده کابل ته سره سم کوي څنګه سمېږي چینج ټایم زون باندې به کلیک کړي دې ځای به دې کې وګورئ UTC + 430 دا د کابل هغه د ګور د کابل د غسر په اساني پیدا کولای شي دا به کابل انتخاب کوي او کې به دې فائدې زله ګوستل تکم را بسې وخت به او جنتری به برابر کوي چینج ډیټ اینډ ټایم دی باندې به کلیک کی که چیرته وخت سمه ډبل کلیک کړلتا او د سره زیاتولای کومولای شي او ته لیکل هم چې کله ډبل کلیک وکړي منټونه هم زیاتولای کومولای شي ثانیه هم AM PM هم بدلوای شي صحیح ده AM د شپې د 12 نه د ورځې تر 12 وي او PM د ورځې 12 نه د شپې تر 12 پورې وي ښه تاریخ که چیرته جنوري نن نهم تاریخ ده صحیح ده دا ځای نه ډایرکټ انتخاب ده یا انتخابولی شي که میاشت بدلی نو دغسې بدلولی شي که بیخي تاریخ ګډوډ وي نو په دې منځ کې به په کلیک تر ووتم که نه په کومه لسیزه کې 2010 نه 19 پورې صحیح ده کوم کال د 2014 کومه میاشت ده اوله څویم تاریخ ده اوکې ښه د ټایم زون څه فایده وه اوس راځو ټایم زون ته راځو غواړو چې موږ وګورو چې په کوالالمپور سنګاپور کې څه وخت ده اوس دا به انتخاب کې اوکې به کې هلته اوس یې چې ماسپښین 1 بجه ده 9 منټه لپاس دا موږ نه مخته دي هغه ډېر مخکې هلته ګیس کېږي د بل وخت ټایم زون بس دغه کې ګورې نړۍ چې کوم هېواد وښیه دغه کې سته د کوم ته وګورم هرارې چې کوم ده په زیمبابوې کې دی دغه وخت به مو وګورو که نه تاسې چې کوم ده هرارې زیمبابوې کې ده ښه بیا چېرته په هغه کې وګورئ هلته دوی اوس د سهار 7 بجې او 9 دقیقې ده موږ دوی خو ډېر په دغه ټایم زون کې سره یو رقم نه یو څومره فرق لرو هلته نه 2 ساعته فرق ما خپل که 7 بجې دي 9 بجې دي موږ خو ښه نو هغه د موږ نه لږ مخته دي که نه افریقا کې راځي ښه دغه زیمبابوې او ورسره که د بل هېواد ګور راځي د امریکا ګورو سنټرل امریکا دلته په اول سر کې ده هلته به چېرته ماخوستن سنټرل امریکا دغه ده اوکې که اوس یې وخت وګورئ د شپې 11 بجې او 10 دقیقې دي څنګه نت د نوي کنیکټ وخت معلوم ده که چې د کوم هېواد کې د مثال د افغانستان د نورو هېوادو سره څومره فرق ده نړۍ که تاسې وګورئ نقشه داسې یو مدل یې نه دي په دغه دا وخت هغه کېږي اوس که په روسیې کې وګورئ کېدای شي د بعض ځایونه د موږ سره یو رقم وي وخت ځکه چې موږ سره داسې مخامخ دي داسې په دې هغه کې بېرته به راسئ او دغه ځای نه به کوبل به انتخاب کوئ سعودي بس بیا خپله ګوره لږ وروسته سعودي ته ښایم اوکې راځو سعودي نه ته ښایم څه سعودي والا سعودي کې دې څوک دي کا دې ده کې کا ډېر فرق نه لري راځو ایډیشنل کلاس ته زه غواړم چې اضافي وختونه وګورم تیار مې هلته کویت او ریاض کې راخیستي دي صحیح ده اوس یې ګورو اضافي مثال ته که تاسې کلیک کوئ یو د کابل افغانستان وخت درته ښکاري زه غواړم چې د یو بل هېواد هم راته وښیي ډاکا بنګلادیش باندې انتخاب تاسې بدلولی شئ فرض که زه دې کې انتخابوم به
سعودي مې لاندې تیار لیکلی دغه دلته بل یو انتخاب اکلینډ ویلنګټن دا نیوزیلینډ کې ده دلته به د نوم خپله ورته لیکئ ښه داسې نه وي چې نوم هلته مې انتخاب د نیوزیلینډ یو نوم هم د هغه ورته لیکلي امریکا نیوزیلینډ دې ورته ولیکه ورته وایم چې بل هېواد هم راته ښیه تیار کویت ریاض د دواړو واخ یو رقم د ما کویت ورته لیکلی صحیح ده اپلای به یې کړي اوس دلته وګوره 3 ساعتونه دي خپل وخت نیوزیلینډ کې د شپې ماښام 6 بجې 11 دقیقې دي هلته دغه ورځ لاړ د تاریخ هم تېر زده دي کویت کې چې کوم ده یا په سعودي کې 8 بجې او 11 دقیقې دي فهمې دي ښه بېرته یې که نه غواړې دا بېرته لرې کې راځو انټرنټ ټایم ته اوس خبره انټرنټ ته راغله تا چې کومې پوښتنې کولې چینج سیټینګز باندې به کلیک کړي دا به فعال کړي او اوکې به یې کړي د دې څه فایده وه انټرنټ ټایم زون دې کې هم ډېر غټ رول لوبوي ټایم زون به د کابل کې افغانستان کې باید دې سره برابر کړي دې سره چې کله وخت برابر کړو لاړې دوبۍ ته چې هر هېواد ته لاړې لیپټاپ دې سره ویوړ چې څنګه ته په هغه هېواد کې انټرنټ کنیکټ کړي د خپل کمپیوټر سره ډایرکټ به میسج درکړي چې ټایم زون دې بدل شوی فلاني چې ته لږه چې تللی اوکې کا وخت به دې هغه وخت سره واوړي خپل هغه هېواد ته یا کېدای شي بیخي پوښتنه هم درنه ونه کړي په خپله دې وخت واړئ نو دا مشکل به نه چې چا نه پوښتنه وکړي چې به در دلته څو بجې دي ښاغلي یا ټایم زون بدلی په خپله به درته بدل کړي دا و د تاسې ټایم ډیټ اینډ ټایم راځو کیبورډ ته کیبورډ هم مهم ده راځو په دې کې ریپیټ ډیلی دلته ګوره کله چې تاسې لیکل کوئ او غواړئ چې دا اکثره دغه سیټینګ د کیبورډ د ډیلیشن لپاره ډېر پکار چې کله ته یو شی ډیلیټ کوې فرض که اوس ریپیټ ډیلی چې دا شارټ ده ډیلی ځنډ ته یې چې کله ته تکراري یو حرف لیکې یا یې که موږ ډیلیټ کوو نو څومره ځنډ دې پکې راځي اول خو به په هغه ساعتو لیکل شي چې څنګه ته بټن ووایې صحیح ده د اول او د دویم ترمنځ به وقفه ځنډ څومره وي لږ نه وه که نه دغه رقم په ډیلیشن کې که دا زه داسې خو موږ لیکل نه کوو که نه ډي ډي الف الف بې بې خو دا رقم نه لیکو خو موږ ډیلیشن کې داسې استعمالو اوس تاسې ګورئ بیک سپیس را لیکل ډیلیټ کېږي زه دا بټن داسې نیسمه صحیح ده چې څومره د اول او د دویم حرف په ډیلیټ کېدو کې څومره ځنډ راځي ګوره دومره اوږده وقفه وه بیا زه بېرته ډي ډي لیکم بېرته په دغه کې هم دغومره وقفه ورکوي که دا لنډومه بله په دې کې ریپیټ ریټ څومره زر زر د لیکل کېږي زر زر اوس فاسټ و که نه څومره زر زر د ډیلیټ کېږي دې هم دغه طریقه ده زر زر د زر زر ډیلیټ کېږي او زر زر لیکل کېږي که دا سپیډ زه سلو کړم تاسې اوس وګورئ فرض که زه لیکم ډي 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 ګوره سلو سه لیکل کېږي که نه همدا رقم ډیلیټ کېږي هم سلو بل چې د په دې کې کرسر بلینک ریټ دا کرسر چې بلینکینګ یې د سترګو رپول ته هم بلینکینګ یې دا څومره زر زر مړ کېږي بلیږي اوس وګورئ فاسټ ده تقریبا که لږ نور فاسټ کوي بیخي به تیز شي موبایل کې هم وي که نه سلو یې که موبایل کې هم چې تر څو یو وارې بلینکینګ نه یې کړی چې هغه تورې بیا ووایه بل بیا درته لیکي هغه بټن چې پسې وایه او هارډویر کې بیا هم هغه رقم دا جمله باید چې ډېره مهمه ده دغه رقم this device is working properly که چېرته داسې نه وي نو بیا مو کیبورډ خراب است بل چې د پس له دې نه په دې کې ډېر شیان موږ ویل نوټیفیکیشن ایریا آیکنز دا موږ ویلي دي یاد هم دي که نه ساعت دې ښکاري نه دې ښکاري پاور آپشنز او له دې نه مخکې پاور آپشنز چې کوم دي دغه هم موږ ویلي دي بیلنس انتخاب ہے کہ پاور سیور انتخاب ہے په سکرین ریزولوشن کې ویډیو ورسره ساوند مو هم ویلی ده صحیح ده ریکارډینګ کېږي او انټرنیټ باندې که چا سره خبرې کوي نو اواز دې سټارټ کړي هغه باندې څه وکړي بل د موږ د ویلو په دې کې بیک اپ اینډ ریسټور دا موږ دلته نه وایو دا چېرته استعمالیږي اکثره دا هم په نیټورک باندې استعمالیږي چې کله موږ او تاسې الکترونیک برقي تذکرې او پاسپورټونه په ټولو ولایتو کې شروع شي او نیټورک د دغه جوړ شي نو بیا هر بیګا په کابل خو مرکز ده یو مرکزي کمپیوټر دی دا ټول خلک په هغه کې دننه کار کوي دلته په هر ولایت کې ناس دې کمپیوټر ته کار په هغه کې کوي یوزر نیم او پاسورډ یې هغه ځای ورکړي وي نو چې کله هر بیګا په ټول افغانستان کې په ورځ کې څومره تذکرې جوړېږي کم از کم چې هغه ډېرې کمې نو 500 خو جوړېږي کنې هر یو ولسوالۍ کې ډېر بدالي چې ورسې هره ورځ نو په ورځ کې دې 500 شي که چېرته دې فایده څه ده بیک اپ اینډ ریسټور که چېرته میاشت پس میاشتې کې موږ حساب وکړو ډېرې تذکرې جوړېږي که نه 1.5 لک څومره شوې نو یا که 15,000 جوړېږي نه پوهېږم
نو 15,000 که دا ریکارډ چېرته ورک سي یا دلته خو حالات خراب دي کمپیوټر په توپ ولګېږي څوک بم ورته کېږدي وایلسي یا د یو کس نه کارکوونکي نه اوبه کې واوړي خراب څه که نه معلومات خو هم لاړل یا چېرته ور واخلي برق سره وسوځي نو بیا خو داسې نشي کولی چې حکومت اعلان وکړي چې هسې تذکرې جوړې دي بېرته راځئ ټول بېرته راځئ مثال ته دغه داسې نه وي دغه ریکارډ داسې که دا ټول کې پروت دي یوې میاشتې نه دا موږ او تاسې جوړې دي که نه تقریبا نیمایي نه زیات افغانستان 80% خلکو جوړې دي تقریبا نن سبا 80% خلکو بیا په د لینو کې ولاړ دي چې راسې موږ هم ریکارډ ورک سوی ده دا خو ډېر غټ تکلیف دی دې مشکل نه د بچ کېدو لپاره یې دې بیکپ اخلي بیکپ هېڅ شي یوه کاپي یو نقل وي هر بېګا یې اخلي د سی ډي عمر ډېر زیات وي ښه سی ډي ډي وي ډي څه ده د دې عمر ډېر زیات دا په دې کې ځان سره سیف کړي یو ښکلي ښکلي کور دې ته جوړ کړي او داسې هغه فایر او واټر پروف المارۍ هم ته جوړې وي چې هغو باندې اور هم زر نه اخلي او ګرمیږي هم زر نه او د هغه خبر چې اوبه هم نه ورځي دغسې المارۍ چې د بله کوټه ورته جوړه وي ښه خوندي زیرزمیني کې چې هر چېرته دا ټول هر ورځ ریکارډ وي تاریخ په لیکي فلانۍ ورځې ریکارډ فلانۍ ورځې ریکارډ فلانۍ ورځې ریکارډ خدای مکه که چېرته په کمپیوټر باندې څه ټکه راولوېدله نو بیا دغه سیډیان نه راخلي موږ او تاسې بیا نه راغواړي صحیح ده د دې بیک اپ څنګه کېږي دلته اوس موږ سره نیټورک شته نه دې باندې چې کله ته کلیک کړې نو تا نه بیا هم هغه غواړي سی ډي ډي وي ډي او نیټورک دنه غواړي ګوره سیټ اپ بیک اپ دې باندې کلیک کړه The back application could not start due to an internal error څه غلطي هم ستب کې او که سټارټ هم چې داسې کمپیوټر کې را سټارټ کېږي صحیح دی ما تقریبا 7 میاشتې کېږي چې وینډوز مې ورته کړی بعض یو نیم شی کار هم نه پې کوي سی ډي ډي وي ډي دنه غواړي نیټورک دنه غواړي نو بیا نشئ کولی چې ویې کړي ډیفالټ پروګرامز هم موږ تاسې دلته ویلی ده صحیح ده هماغه جمع ده ایزو اف اکسس سنټر هم موږ ویلی ده چې د موږ نه میګنیفایر او کیبورډ را خلاصو مهم شیان دغه په دې کې موږ دی ویلو بل چې دا په دې کې پیرنټل کنټرولز دي خو دا په یوزر نیم کې وایو او پروګرامز اینډ فیچرز موږ اول سر کې ویلې دغسې و که نه د دې ډیوایس منیجر سره یو ځای او په اخره کې دا سپیچ ریکګنیشن او ډېر مهم ده او ډېر خوندور هم ده راځو دې باندې به لږ کار ته وکړم په دې کې داسې سیسټم هم شته ګوره اپشن یې ډېر دي پکې چې ته خبرې ورته وکړې په انګلیسي ژبه صرف نو دی یې ولیکي خو کمپیوټر خو انسان نه ده که نه چې څوک ورته غږېدلي په کوم سټایل کې ورته غږېدلي باید هغه رقم ورته وغږېږي او داسې خو هر څوک نشي کولی اوس امریکایان څنګه بړېږي اوس اول کې پښتو کې تاسو ته مثال وښایم پښتو کې بیا ډېر لرې ما یو تاخیلو کې ته وښایم موږ یو رقم زه به کوو که عثمان خیل ورته ورڅی بیخي زه به ورته اړمئ که دغه رقم نور ته ورڅې که نه فرق ده کې اوس امزوی کې هم ډېر فرق ده غړک ته لاړ سي یو رقم زه به کوي کولو کرلو بیا چې رود ته راسي بیا فرق لري سره لهجې کې ډېر فرق ده نو هغه رقم که تیرې ته لاړ سي بیا ډېر فرق کوي تا څنګه په وخندل یا چې هر 10 کیلومتره کې د ژبې چې کومه لهجه ده د یوې ژبې دې وي پښتو ده که نه دا تغیر خوري بیا د پښتنو که تاسې فکر وکړئ د هغه بیخي اوږده ده نو پښتو ته ډېر مشکل ده انګلیسي کې که داسې د کسټ کنډه نه واوښتې یقین وکړه چې داسې لږ نه خو څوک راغلي هغه به دا څه انګلیشي وایي ښه نو راځو په دې کې یو داسې سیسټم شته که چا د انګلیسي د کوم توري د کوم توري نه کوم لغات تلفظ نه وي زده نو هغه کولی سي چې د دې ځای دی درته ووایي څنګه یې وایي دې ته به راسئ ټکسټ ټو سپیچ دې باندې به کلیک ښه زه به اول د خپل کمپیوټر اواز سټارټ کړم د تاسې په اجازې اوس راځم دلته چې ته لیکل وکړې په دې باکس کې اوس خو ته لیکل سب کې که نه دا دې درته وایي داسې ورته غوږ صحیح پریویو وایس باندې به کلیک You have selected Microsoft English United States as the computer's default voice. خو دا تلفظونه هلته هم دوه دي امریکایي او بریټیش دا امریکایي ده یونایټډ سټیټس زه اوس خپله لیکل کې کوم دلته ورته لیکم اکثره خلک اکثره موږ په انګلیسي کې ډېر کمزوري یو لږ نه ډېر په خاصه توګه هغه خلک چې بیخي په افغانستان کې انګلیسي ویل ده تلفظ کې خو داسې خیزي که نه چې یقین وکړه دا پښې او لاسونه دغه ګوتې او رګونه هم کې کله کله کې وشکي داسې یو بد حال وي زه په تلویزیون هم کله کله اورم ډېر بد حال وي تلفظ بیخي غلط دلته خلک یې په خپله یې جوړ کړی ده چې خوند یې ورکړی په خپله یې بس یو تلفظ لغاته جوړ کړی خو که چېرته تاسې ګورئ رښتیا ګورئ دغه ځای کې بیا ورکئ اکثر دی موږ بیا څه چې کله د پاکستان نه څوک راسي تاسې برتانوی تلفظ کوئ که نه چې هلته وخت موږ مهاجر تېر کړی اصل کې د هغو تلفظ صحیح دلته چې راسي
دوی دلته چې کوم ده نه برتانوی ده نه امریکایي ده راسې دغه امریکایي تاسې واورئ چې دا څه وایي زه به یوه ساده جمله ورته ولیکمه خو په غټ تور به یې نه لیکئ که په غټ تور ورته ولیکلی بیا سپیل کوي درته صحیح ده تاسې په وړو تورو ورته ولیکئ ښه دا بیخي ساده جمله صفري کې موږ وایو که نه دا مې ورته ولیکه تاسې غوږ ورته ونیسئ دا څنګه وایي ښه دا که لږ تیز وایي سلو کولی شئ که د چا نورمال خوښ نورمال صحیح ده او که چېرته د چا د اورېدو حس ښه وي نو دا لږ ورته تیز کوي نو بیا به بیخي تیز وي ښه پس له دې کولی شئ چې تاسې خپل نوم ورته ولیکئ څه نومېږي عبیدالله به دا څه رقم تا ته که چېرته تا نوم لیکلی کوم امریکایي ولیده چې یاره داسې په انګلیسي کې دغه رقم لیکي ښه داسې د لیکلی د امریکایي به یې څه رقم یې ته تلفظ نه ورته ښه صحیح ده بله ورځ کمنټري کې د اصغر سټانکزي نوم یې اخیسته کمنټري والا دواړه سره پکې کېدل یا دا به سټانکزی وي که سټانکزای به وي که نه نو یو چېرته اورېدلی وي د موږ د کوم لویه دا سټانکزای ده د ته هغه ورته چې څه رقم یې هغه یا رقم صحیح ده نو راځو اوس به دې څه رقم ته وایي دوی خو د موږ نومونه نه دی اورېدلي که نه دا خو لږ ښه ده ګزاره کوي ته څه نومېږې احمدالله به مې ډېر په خوند وي تا خو مو ښه تجوید کې ویلې ښه احمدالله ښه دا تاسې غوږ ونیسئ احمدالله داسې سم صحیح نه بیا په خان چې چېرته وي پکې ته څه نومېږې اوهو محمد شهزاد او پروي وایس دا نشي ویلی شي یعنې ډېر نومونه داسې چې دوی نشي ځکه دا د انګلیسي لغات نه دي صحیح ده که چېرته خپل نوم ورته ولیکه او لږ یې ګډوډ ویلي نو دغه ته بیا مه خفه کېږئ ښه دا خو مو لیده او په دې کې یوزر اکاونټس پاتې سول وینډوز اپډیټ به هم درته وښایم دې کې صرف تبصره ده دا به هم درته وکړم پکې بعضې خلک یایي وینډوز اپډیټ کې بیا نه خرابېږي بیخي به بیا په امریکا کې خرابېدنه د انټي وایرس کمپنۍ شته جوړې دي چې اپډیټ وي بیا نه خرابېږي د انټي وایرس کمپنۍ دونه مصارف کې انجینرانو سره د انټي وایرس یې جوړوي دغه ضرورت بیا څه نو دا خبره غلطه ده صحیح ده یو ښه مثال یې دغه ده چې انټي وایرس کمپنۍ بنوي ځکه چې په اروپا او امریکا کې خو هر وخت انټرنېټ وي باید اپډیټ انټي وایرس دی باید چې اپډیټ وي هغه ضروري ده صحیح ده ښه د وینډوز اپډیټ چې ته جوړ کړی دا وینډوز 10 په 2009 کال کې اول بار راغلی ده او د هغه نه وروسته لږ لږ تغیرات نوښت کې راځي څه چې اختراع کې اوسي که نه نوی نوښت کې راسي نو د هغه لپاره یې په انټرنېټ کې یوه پاڼه جوړه ده هغې ویبپاڼې ته دا نوښتونه خېځوي چې کله ته انټرنېټ کنیکټ کې نو دلته یې تا لپاره وینډوز اپډیټ کې جوړ کړی ده په کمپیوټر کې وینډوز کې دننه نو چې کله ته هغه کنیکټ کې دا هغه بیا ډاونلوډ کوي دا کمپیوټر ته راځي لکه کلکولیټر کې لږ څه نوښت راغی نوټ پیډ کې لږ څه نوښت راغی داسې څه دي واړه واړه پروګرامونه نو دغو شیانو ته هېڅ ضرورت هم نشته که بیخي اپډیټ نسیم ښه ده د دې د اپډیټ کولو نقصانات ډېر دي لږ دلته خاص توګه افغانستان کې یو خو دلته انټرنېټ قیمته ده دویمه خبره دغه ده سلو ده دا اصل کې بای ډیفالټ فعال وي سټارټ وي چې کله تاسې انټرنېټ کنیکټ کوئ نو اکثره به تاسې یو جی بي فعال کړئ شبکې ولته ټول کنځاوي کوي یو جی بي فعال هم که پوه هم نه شم یو ویبپاڼه راخلاصه نه بیا ختم شو د هغه وجه دغه یي چې کله ته دغه موډیم کې ورکړي او فعال یې کړي وینډوز اپډیټ سټارټ وي نو دا په خپله یې پر دې تر شا ډاونلوډینګ شروع کړي ته تر خبر هم نه یې ته چې کله ویبپاڼه راخلاصه یې ته خبر نه یې که نه چې هلته اپډیټ شروع ده نو هغه یوه ویبپاڼه نه ته راخلاصېږي او وخت ډېر نیسي ځکه چې هلته ډاونلوډ شروع وي که انټرنېټ دې سلو وي نو باید چې موږ دا بند کړو ښه خبره دغه ده څنګه بندېږي چې کله دلته راسئ نو چینج سیټینګ باندې به کلیک کوئ او په دې کې به نیور چیک فار اپډیټس دا پاس درې به نه انتخابوئ صحیح ده نیور چیک فار اپډیټس او دلته کومې اپشن دي فعال وي دوه وي درې یا به ټولې غیر فعال کوئ او اوکې به کله که ما چې څنګه بند کړي دي نو له دې نه به بیا بېغمئ نو تاسې په کنټرول پینل کې پاتې شو یوزر اکاونټس او پیرنټل کنټرولز او ورسره دغه څه وظیفه لري نو درسونه وایي راتلونکي پنجشنبې په ورځ به انشاءالله که د خدای پاک خوښه وای امتحان وي او سبا او بله ورځ د تاسې وینډوز انشاءالله ختمیږي